اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ډیر لوی او لوړ دی هغه ذات چې د هغه په لاس کې د کائنات سلطنت دی او هغه په هر شي باندې قادر دی. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. هغه ذات چې مرګ او ژوند پیدا کړ تر څو چې تاسو وازمایي وګوري چې د تاسو څخه کوم یو د ډیر ښه عمل کوونکی دی او هغه زورور هم دی او بخونکی هم. هغه ذات چې لاندې باندې و اسمانونه پیدا کړل ته به د رحمان خدای په هستونه کې هیڅ راز نه اړوندی او توپیر نه مومي. بیا راوګرځه وګوره چیرته د کوم سورې یعنی نیمګړتیا په اسمانونو کې تر سترګو کیږي. ثم ارجع البصر كرة ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. بیا سترګې واړه واسطه نظر بستومان نامراد بیرته درستون شي. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. مونږ تاسو ته نږدې د دنیا اسمان پر سترو دیوو یعنی ستورو سره سنگار کړای دی او همغه مو د شیطانانو د وشتلو زغلولو وسایل ګرځولې دي. موږ دغه شیطانانو د عذاب لپاره د دوزخ او جن اور تیار کړای دی. وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصیر. کوم کسان چې په خپل پروردگار کافران شوي دي د هغو لپاره د دوزخ عذاب دی او هغه ډیر ناکاره استوګنځای دی. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. کله چې هغوی په هغه کې وګرځول شي نو د هغه د غړمبېدو هیبتناک غږ به واوري او هغه به جوخېدونکی وي له ډېرې غوسې به چاودېدونکی وي. هر ځل کله چې کومه ډله په هغه کې وګرځول شي د هغه موظفین به له هغو نه پوښتنه وکړي آیا تاسو ته کوم ویرونکی نه راغلی؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وی به جواب ورکړي ولنه ویرونکی مونږ ته راغلی و خو مونږ هغه دروغجن وګاڼه او مو ویل الله هیڅ شی نه دی نازل کړی تاسو په لویه گمراهۍ کې غورځېدلی. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. او هغوی به وایي کاشکې مونږ په دنیا کې اورېدلی یا مو له عقل څخه کار اخیستی وای نو نن به دغه تاوجن اور په وړو کسانو کې شامل نه وو. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. په دې ډول به هغوی په خپل ګناه باندې خپل اعتراف وکړي لعنت ته په دغه دوزخیانو باندې. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. کوم کسان چې نالیدلی له خپل پروردگار نه ویریږي په باوري ډول هغه ته بخښنه ده او لوی ثواب.